شینواری سپیکس نه دغه چینل کې موږ همیشه حقیقت یو او حقیقت کله تریخي ډیر کم وخت خوږي مګر زه خبر دا دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ 3 T20 سیریز په اړه نجم سیټي صاحب ټویټ وکړ او دی وی چې د مارچ په اخر کې به کیږي چې کومه ګټه دی نه کیږي دا به پاکستان او افغانستان کرکټ بورډ سره خپلو کې نیمه ښه دا اوس یو څه ګټه خو راځي مګر ګټې سره تاوان هم دی د مارچ په اخر کې آی پی ایل دی آی پی ایل کې د افغانستان لوبغاړي لوبیږي او خاص راشد خان ګربز او نور خلک د دوی چې کوم عاید دی هغې نه کرکټ بورډ 15-20% اخلي نو افغانستان کرکټ بورډ دپاره دا تاریخونه سوټیبل دي که نه اب هم خپل دغه ته ګوري نو ځکه د افغانستان کرکټ بورډ زما په نظر باندې غلی پې راځي او که څه بله وجه نو هغه د کوشش وکړي میرویس اشرف صاحب ګوره دې دپاره چې ACC د 6% عاید